د رسنیو مسؤل په خپرونې کې میلمه دی چې دوی سره به په دې موضوع چې د یاد غورځنګ کوم فعالیتونه لري، کومو برخو کې مصروف دی او هغه غړي چې په دې غورځنګ کې کومو کارونو ته ډېری لومړیتوب ورکوي. په دې برخه کې به د ښاغلي امیرجي څخه به پوښتنې لرم. ښه به دا وي چې تاسو هم موږ سره پاتې شئ. تاسو په خیر راغلئ. سهار مننه. لومړی تاسو ته د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو ته او همکارانو ته سلامونه او سهار په خیر. ډېره مننه امیرزي صاحب چې راغلی خپرونې ته. تاسو هم د ملي د دې غورځنګ د رسنیو مسؤل یاست. دا راته ووایاست چې سږ کال یاد غورځنګ کوم فعالیتونه لرل؟ تقریبا د فعالیت څخه را په دې خوا چې دا غورځنګ جوړ شوی ده او تاسیس شوی ده د مشر د همدې غورځنګ د مشر ابوبکر ځلاند له لوري. له هغې راوروسته موږ ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو، خصوصا په دغه کال کې تقریبا 1998 کال کې موږ تقریبا د 200 وزارتخانو ته، ریاستونو ته او ادارو ته او نورو اشخاصو ته او شخصي کمپنیو ته د پښتو ژبې د بلنلیکونو، غوښتنلیکونو او داسې نورو مهم موادو چې هغه د دفتر دپاره پکارېږي، د هغوی دپاره یو بشپړه کڅوړه اماده کړې وه چې په هغوی باندې په وړیا ډول باندې وویشل سول. همدارنګه د ښوونیز بهیر کې موږ په هغو ښوونځیو کې چې هلته زیاتره زده کوونکي پښتانه ول او د پښتو ژبې د ټولګیو دپاره یې غوښتنه کوله، د پوهنې وزارت تړون سره د هغوی سره تړون درلود چې د هغوی په همکاري موږ وکولی شوی د هیواد په پلازمینه کابل کې او نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ټولګۍ جوړ کړو او استادان راشي هغوی ته درس ورکړي. همدارنګه په دغه تقریبا څو ورځې بعد د مورنیو ژبو نړیواله ورځ را روانه ده، د هغې لمانځل 21 د فبروري 21 د فبروري باندې او د ژبو د مورنۍ ژبې د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده، همغه را روانه ده. همداسې په تیر 1998 کال کې د مثلا د غورځنګ د لوري موږ زیاتره شاګردان چې هغوی د اقتصادي ستونزو سره مخ وو د خصوصي پوهنتونو ته او ښوونځیو ته معرفي کړي دي. مخکې له دې نه چې لاړ شو نورو پوښتنو ته، تاسو یادونه وکړه چې وزارتخانو ته او شخصي او یا هم خصوصي سکتورو ته تاسو ځینې کڅوړې چمتو کړې وې، هغوی ته مو وسپارل. د دې پایلې څه وې؟ په هغه کڅوړو باندې دوی څه کول؟ په دې کڅوړو کې لومړی غواړم د دې کڅوړو دا په سیډي ډول باندې وي چې غږیز او لیکنې بڼې باندې موجودې وي. دغه دوی ته وسپارلې. په هغوی کې زیاتره هغه مکتوبونه ول چې په اداراتو کې یا په ریاستونو، وزارتخانو کې، ادارو کې، دفترونو کې زیاتره خلک، زیاتره مدیران، هغه مسؤل کسان د هغوی د نه پوهېدل او هغوی مشکل سره مواجه ول. ایا دا کڅوړه د سیډي چې تاسو چمتو کړې وه په یو وار لیدو سره هغوی کولی شي چې دوی په دغه اسنادو کې کوم مکتوبونه چې په دري دي وشي کولی تر څنګ د پښتو څخه هم کار واخلي او که نه کومه بله لاره هم د دې تر څنګ شته؟ بالکل موږ تقریبا د ژبژغورنې غورځنګ د جوړښت څخه تر اوسه پورې ډېر فعالیت کړی ده چې تر ټولو اساسي فعالیت یې د ژباړې ډلګۍ ده. هغه وزارتخانې، ریاستونه، ادارې چې د ژباړې په برخه کې دوی مشکل لري، مثلا د دري ژبې څخه پښتو ژبې ته مکتوب ژباړي یا غوښتنلیک، بننلیک، استلام یا بل هر څه چې وي دا ژباړي. موږ د ژباړې ډلګۍ د هغوی په خدمت کې ده 24 ساعته زیاتره مکتوبونه موږ ورته په وړیا ډول ژباړو، هغوی ته یې سپارو. لومړی خو له هغې کڅوړې څخه استفاده کوي. بیا دغه وګړي چې تاسو سره دي دلته کار کوي، یعنې کیدای شي چې ځینې وزارتخانې په یو وار یا دوه وار هغه د ویډیو په لیدو زده نه کړي چې څنګه مکتوب ولیکي. کوم وګړي چې تاسو سره د ژباړې په برخه کې کار کوي دا رضاکارانه ډول کار کوي او که نه ستاسو د دې غورځنګ لخوا دوی ته کوم معاش یا هم داسې څه په نظر کې نیولي دي؟ لومړی خو دا مهمه ده چې ووایم چې دغه د ژبژغورنې ملي غورځنګ یو آزاد، خپلواک او بېپرې غورځنګ دی. په کوم سیاسي نهاد پورې، ټولنې پورې، په هېچ چا پورې تړاو نه لري او د دغه مالي لګښت چې ده هغه خپله د غورځنګ ځوانان ورکوي، یعنې د ځوانانو په مټو باندې چلیږي او هغه څوک چې همدلته په دې غورځنګ کې کار کوي په وړیا ډول باندې کار کوي، که د ژباړې ډلګۍ ده، که د ښوونیزه ډلګۍ ده او دیني ډلګۍ ده یا نورې ډلې دي، دا په وړیا ډول باندې کار کوي، هغوی ته د غورځنګ د لورې کوم امتیاز نه ورکول کېږي.
بیا دغه وګړي چې راځي د ټولنې کې د غورځنګ کې غړیتوب اخلي دا څنګه وي؟ تاسو خپل دغه وګړي ټاکئ او یا نه تاسو داسې په اونۍ کې په میاشت کې څه اعلان خپروئ چې هغوی راځي د تزریق کوي او د دې غورځنګ غړیتوب اخلي؟ د ژبژغورنې ملي غورځنګ یو منظم پلان لري چې د پلان له مخې دوی غونډې کوي هره پنجشنبه یا پنځنۍ او جمعه دوی غونډې کوي او هلته اعلان خپروي په ټولنیزو رسنیو کې او یو بل خبروي د هغوی په واسطه باندې بیا نور اشخاص هم خبریږي. هغوی په ازادانه ډول باندې کولی شي چې د غورځنګ غړیتوب ترلاسه کړي. یعنی دا د ټولو افغانانو ګډ کور ده، ګډ غورځنګ دی او زموږ تاجک ورونه، هزاره ورونه، ازبک ورونه ټول کولی شي چې د دې غورځنګ غړیتوب ترلاسه کړي. خو یوه خبره ده چې دلته امتیاز نشته او دلته ټول ځوانان یوازې د ژبې د بډاینې او د سیالۍ لپاره کار کوي. او د رسنیو په برخه کې دغه غورځنګ څه فعالیتونه لري؟ د رسنیو په برخه کې موږ ډېر زیات فعالیتونه لرو. موږ یو فعاله ډلګۍ لرو چې په هغه کې د رسنیو مسؤلین دي. زموږ زیاتره غړي د رسنیو سره مرکې لري، مرکې کړي دي او لا اوس هم دوام لري. د غورځنګ په اړه باندې معلومات ورکوي، هغه مشکلات چې خلک یا اشخاص په اداراتو کې، په وزارتونو کې او په ریاست خانو کې موجود دي، د هغوی د هغه مشکل د حل لپاره دوی حل لارې لټوي او حل لارې ورته ښایي. نو دغه حل لارې چې تاسو یادونه ترې وکړه په رسنیو کې، ټولنیزو رسنیو کې، تاسو په کوم ډول خپروئ؟ مثلا یو وزارتخانه د هغه مشکل لري، داسې ګرافیکي جوړوئ او که نه عملا چې تاسو ځئ؟ موږ عملا ځو، عمل ته ورسره وینو او همدارنګه موږ په لیکنې بڼه ورته سپارو او د اردن یا ډیزاین ډلګۍ ده همغه په ډیزایني بڼه، یعنی د هغه کوم شی چې ضرورت یې هغه ورته ډیزاین کوي او هغوی ته یې استوي. او که چېرته ضرورت شي چې مثلا د غورځنګ غړي اشخاص راشي، هغه ته هم تیار یو، ورغلي یو، مخکې مو راغلي یو او په راتلونکي کې به هم انشاءالله د لا هڅو دپاره بیا ورځو. تاسو ته په چارو کې لا بریالیتوبونه غواړم. مننه چې راغلئ. مننه تاسو څخه. دوستانو تاسو نه هم مننه چې خپرونې سره یاست. خپرونه به دوام لري. ملتیا مو غواړم موږ سره پاتې شئ په دې هیله چې تر دې دمه خپرونه هم ستاسو پام وړ ګرځېدلې وي.